مخسر ما تقولوا خيي شاطر بس رواني مرد را باندې بند کو یار بینو خیر د چاچی تم په نه خبره باندې لګي خو می دا جوړې دا چې سامانی خیر دا جوړې دي ګران جوړې دي دا واده خاله کار دي نه دا پټی لګي بیګاله بګی جنکې نه کړل راځي اکثر کوئی جوړې پټي زه به خپل الماره کې کېدم نه نه سجت نشته بس دا به خپل کېک دما زازا هلته به ګورو امداجي خبر خو نه پښته به راغلی ده وینا به څه کوي نو څه کوي خیر ځای ده کنه زه خبر شوم څوک یو سره یماسې ده یوازې راځي کنه موږ خپل پروګرام سره بیا نه راغلي اعظم روړي دي او تم ډیر غزان يم روړي نه نه داسې کار بو کې کنه چې هلته ټول دی بالا بس وګرځي او ځان ته به ډالې ټپاله کې او راځي با چا کړ څو کې دا یغي به د خیر دی بل هفته کې راځي مونږ کرا دا نه دا زما د خپل پلان په دې باندې بدلېږي لکه دا دونه وږي خدای امور پلان مټی کې دغه خاطر کور دی بلې بنه ولی ستا پلار زما د کوم کس عزت کړی دی چې زه وکما چې دې څونه دې شو د نو په ظالم په ټول لار دې مو خپلم دلته مې مغاپې بس مور پرې زما سوټ پیرولو کنه تاسو خاوند کوي کنه زه به دلې باندې کومه وی مور آیا خو یا نه کشته به نه به بخیر علیو اکټ ملا کې ته راځه نه به بخیر علی السلام علیکم بخیر علی السلام علیکم څنګه خیر شکر جلال خادي دا د نشید واده دي یا بسیجه زما واده دي بمیا به ډیر ژوند در کې ورو صورت څنګه ناجوړ شو باندې ناجوړ شي نه وزیا ها د سرسو دی ورځ د وجود مې سیاخ جن شوی دی دا څه کاو کا کنه چې ګوره خو ځانه کې نو څه نه ګوتې موږ ګوتې کوی کارونه بس بیا ګرځي نه ګرځم په څو غدل برته مې چې راځي دا چې نه کی راوړه بچي ارسله چې کم د خپل وس مناسب غلا کوي کپڑے راوړي او وقته خو زلا مارو چې سم مالک دي ام پی شه پوریم غل جو خدام غل دا ارسه بچ کوي دی حالب کوي خو شکر چې دا یو جنې ته راوځه کوم نه مې شه پوری پکار نه مې غچ چړه پکار دا نه زویا یو ځکه غلط شوی اتفاق به خرابوي چې اتفاق خراب کو ټول کور نظام د درخم برخم والا دا ته چې خلک څنګه و غزان سندلیو یو غزان سندلیو ډېر مې راغیستیو په دې لار کې رنچم گاون کې په ماشومانو تقسیم کړل ابل پیره چې راتلی نو تاره ته د پلان کوچ په دغه رانه لاړل پیښور ته یې وړل ها دا دې د کنه ماشومان ته به پوره کړی راوړي یو ډېر په پاتره روانه شوی ما بوجنګلې سکلا بوجنګلې تا دا بوجنګلې سکلا د دې ته پوښتنه کړې چې حد څنګه دی دا مور هغه سمبال کړی دا ما سمبال پتا څه باندې چې کنه اسم نه کیږي نیا به ما سمبال کړی د انسان قدر صرف د انګريز سره دی کله می کپڑے راوړو کو ستاره نه کپڑے نه برابر دي ها بس ما خو ارزل نه برابرېږي ته ظلم دراته چې دینو باندې وکړه بس کا نه مور دا دل پورا اټک غز سوټ روړې تابته وشي بس هغه راواله هغه راواله ورشه ها دا څه کار دی بیا به راته خېما ای بیا خو خسر دي کوم سامان راوړي دي اغیا وروړي ها بدل کار کنه وس ورو تړو وته وې روزه وته موږ څه کنه بیګار شپره سامان مکه څه شروع کی دا چې خو د مت په خوب دوی چرته را پاتې وته ماشته بابا ټوټه بابا دا سامان څه جوړې چې کوچا وښه سره وړي موږ سره وړي شبنم مونږ سره وړي دي مونږ ټول بازار راوړي دي دا سره وړي دي دا راته وای الحمدلله جوړه مې راوړي دا ستا جوړي ټولي سورې وي دا ته قناره کینا مې نه مې نه راوړي په اصل لوري ما خو په کمره کې خواخې مې نشته خواخې وځه وځه غدار ته راوړه ځکه نه ادب د کینشته کمرې ته د ستاره واده خبرې جوړو دیو دا راکا دا جوړي نه به ته خیم راکا بس راکا ځان کور دې کلکې نیولې دې پیوندې بس دا خوري نه خوري نه ما ولا چې دې کنه یو جوړ مې په 15,000 واغشتا بل په 15,000 وشو او بل په 22,000 امدادي خپل سره خپل د پندې کې ضرورت نه نه تاسو دا خو د 15,000 دي تاسو خو به ته او پلاستیکي غمو ولا را په مخ کړی دا ته پیژنې نه دا ریټور بازار نه وروړي دي او تا بازار شبانه چې د واده پښپا ته ما دا کومه راوړي ما دا چین ها اوس په زوګو او ویګو کنه دا چین دوک نسته کړو ای لیوارا زما د لور چې واده د شپې جامې خولي ټول مرګورو پورې خاندل نو څه هغه شبا ټوم ته ورغلی دا د خزو په ور پیدا دي د خزو په ور دا د مرغۍ کار دی دا پیدا دي دا نه دي صدا کومه دا خبره مې څه کوته څه کوي
جعفر خان ستړی مشي شبانی سودا مروړه خزه مبارک شه مورې هلته نغرو ځای کې ده ته سودا مې چې کم دی د نه مخکې نادان له ورکړه غل په موټر سایکل لاغلی او ته مې حواله کړه ته سامان دادی سره روان دي دا دوست سره اخیستلی دا دا مې د دیر نه خپل اوس مقابله وکړه راځه په میدان مقابله وکړه راځه ته چې دی راځه دلته چې دی راځه چې دی دلته راځه چې دی خبرو کا یا بدلی نه کیده سره بنیاد دی دا خپل جوړو خان په تاسو کې دا شبانی دا مونږ راوړل دا زمونږ ده او دا تاسو کې جواب راځه کنه تختو یې خو نه ده اړې مکه وای جعفر دا څه کې یو کار دی دا څه کوي دا شو کنه دا پروګرام لري نه دي هغه هغه چوکو کې داسې نه غواړم کې کنه چې لیټون دا ټول ماخور نه ښه ټیک ته راځه ما ته ګاډه په خپل واچي او پروګرام ورته دا په خیرونو کې ورځو ټول کې راځه دا والا خو په خپل لاسو دی کولاو اورګه دا چې کار دی روبیا خپل جوړو خای منګه چې کیمرا وړي دي دوی چې کیمرا وړي قضاوت پتاو پدې قضا سید ما پیسې لګولې هیڅ خبره نه ده یو کور هدي دي غرشه تو چې نه وی جوړ چې ما راوړل هغه راواله کنه بیګار هغه ځاګان راځي هغه چې میدان ته جوړ کو تو چې لوټه کیو برا دا به کوم ځای کې پرېم دې راوړل بچي له ګولې به بیګای باران ورکړي دي نه 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 مونږ برانده کې به ګډي کې خیر تپی بابا جاني تاسو هم بیا له ګروزه کنه پروګرام نه نیمه کې چې راځي دا څه ځای انده د کلی خلک وټه نو خو باندې مارک شي چا ودی ته راولي یو راشه به کوم راشه ځان دې ته وګوره ته کار وګوره دی د وکیل لوزه مو ته خالی کړی ده کنه الکه یم چې په کوم واده کې سړی اطلاعات وګړي اکثر په هوای پیرن کې څوک ګولېږي مسله براته جوړه دا وی به پوره یو رماده څنګه د چانه مې دا خبره کړې بابا جاني خود په ګوري ما دا کوي منه جوړه پاتیو اے خزي او بیا د کلی خلک روټه نو خو به به جاریز وی پځه اجرا پیدا شو نو خبو بیا غو باندې سړي اجلاګانی په ګوره دا چې ته خبره کوم ما ودا ولات دا مې دې ویلي چې د پروګرام کې کېنه وا دوه بګی ځاګانه ول ما ته ملګری وې او خې دی واده دي دا خو د واده دي دوه بګی دا نه ول په خاطر کې اجلاګان دي په کې داسې وښولي دا رامي دي وای اجراګان چې خلک راولي نو خدای دې پر چراټولو کا پاغي کې به بیا پېټي شوګنولي ما بار باندې مرګره غوټي دي ریحان او نیازي هلیکس لقماني بمراجي شاباسي د جمعات مولا برا څبړې ژوند دې پریدي چې په تیرا سره پیږي چې خاطر مې ها او د دنس تاسو کوي دې کم ځو ته چرته وي چړیا دکړې مارو شې ته لیدي الله شاباسي سماته خبرو کوي بي ای پلارا پدی عمر کې دې ځانو شرما ولې دې کې شمه دوه څه کړل بچي شرمې دوه کې کاروالي نشته نه نو ګوره من قسم ګلو ټیک شو ما خپل دي یو دکړې مار دی یو سي رباپي دي اکشن ای پلارا دې زوینه ګلې کوم نو تام راته پدی عمر باندې ځانو شرما یا بچي هغه ځاګان نه دي هغه ګلوکاران دي اواز کې خکولا ده صرف یو څه دکړې دي بس هغه بعد زمانه نیا چې کوم आवाज دی دا به پکې سوري له आवाज سره یو ټوګانی وای ټیک ټاک خراب بیا کله ته دې مولا مسلې نه اورې چې نکاله دل نه راځم شپر خان بیا دا څه کار وکړ سره کې کا دې صحیح خبره لراشه یو خبره کا خادي دا اره کله کار کوي ته دې موږ غړبه او دې خیر مېرې ته ووزو خیر دې موږ به مورته په خوشالي او تاسو دا څه کار کوي خپل تمل براواله ای فطری براواله خپل سر بجاو کې نه کوي دی او ګډ او ځاګي دکړې ما کو ته مراواله کنه ولي بار به خپل سړی کوئی شوکتی هغوی سره ماشومان ویو ته بس پرې زماکا شاباس وای مرغی دا جوړې دوی هغه بل پریدا زه کوي بر لګي په نه نه اول د شبانی دا کولو کا رباپي دا ټول زی نه چا کولاوي د شبانی دا د کولو نه رنگونه چیک کوا ماشاءالله رنگونه سره وګوره واخه به به ګوري په خصي په ایمان ته سره بچي ګوري سم وګه چې ته راځې درې کته باندې چې کوم راځه دې نیو پټلا چیک یو پلاکاوه دې وجوړه دا دې کمیسته اے مورې
رښتیا وایم بیبي چې دې ته چې لاړ شي که نه هلته هغه پیرانو سره دا شینه ځوړندي رښتیا وایم د هغه بے پرتوب دی غیره والا واخه بیبي دا په 2000 روپۍ راله راکړه وګوره کار ته پې زمونږ والا جوړي وګوره جوړه په لس لس زره جوړه چکه دا خو د جیمي جامې دي دا ګلاب واخه بیبي 15000 روپۍ دا ادي خوشه پلاقېږي با مبارک او پلاقې ايش بقى بنا دا جوړه ما تعالی راوړي دا د الک د پاره مونږ باندې نه غشتې دي دا زما په خپل خو واغست دا دی مبارک شه خدای دې تباک درکړي تباک پورا دي دا خو په دې پوره دی ته دا واچوه دا دو شو دا په 1500 روپۍ شوې دی راوړی یو دې 500 چې دا سالک کدا چوي شرما مړ خواخه بیبي ورته ووایه پهله کې شرموي کله سیاس مسالې ما بدلی ته پاپا ګر چرته ورو ها بچا پیو ځان پکړ ګرم ساته دا مال بدلی راواخله پوره دی پې خو دونه نه کمزوری دی پورا د یالک نه کوي دا واپس وځي دا بیا شین کیږي زیر کی دې خپل جوړي وسخه دې خدای مړ کې دا باندې ستاره زما دې باندې باقاعده لیبلې لګي ما ګوتې موړ وګوره کنځله دا ګزار را باندې کوي دا اصل کې دا مې وروړې ده منډې دپاره دا خو د میلې ده زما ده د میلې کې دا د مهندي کپړې ده وای سړیا دا زما د جلکتوب د وختو دي دا په 500 روپۍ سوټ دی خدای دې تباه که تباه چې دې لیبل ته پې وګوره لیبل پرېږده دغه شان چې زما د لوی جوړې راوړې خبره نشته دا وګوره تصویر دې وته ماشاءالله وسبه پیش وته برکه خیر دی دا کمیسو مبارک دا لنګه ده وایي کمیس خو د لنګه ده او مبارک دا لنګه کمیس دا دي جاي مونږ په کې دا ښکارو پیټ شي دا یاري شابسي بلا کم دا مو غردوله لاندې بس پیر مکولا وخه خرابوي ورګه جوړه دا دا خپل دغه جوړه دغه دا له بچی شردا دغه ته بوهان لا دا خشته ده ته وګوره دا وته جوړه کې ورته ګاونډي نو بلا وراشه دا ته چولا دې چاپیرا ماشاءالله ماشاءالله دا دې زه به ځان ته خیر سم کوم سید مبارک دې پرتوګ دی خلک پرتوګ دخی دا دې ته واپس بند کا بس په ټولو جوړو کې دغه جوړه ده سدي کنه الحمدلله شیخوریا پدې د جو غټه ده واو زما بابا جان ته تاسو چې کم نظر کو ها اوس په څه کار حالت ما جوړه غټی داستانه دا ګور سنبال کا دا مونږ خاله ورکه مور نه دا ول سنبالو ما دومره وخت تیر کو په وطن کې نو ځان څه بده چپاګر راوړې وې کنه مرغی ګزان مم دلار اوړي او خستا جوړه مې دلار اوړي کم دینو ما ته خو چا وم نه خود تا باغه خود نه ور کړی نو مې لپټه یې خیدا او په رښتو تل به چې غستا جمیسته ته به چې نو د پورس باندې خپل دوا نه پا ټول خو ته به ودرېږي ګوره چایدا ما خو دماغ کار نه کوي واته بیغه مشته شابه څنګه بچي په دغه کې څنګه بسته یو به د لکړی شیشو کې ډېر مګورا ته څه کې بلې تا جاړه وري څه مور زمون په لاسبانی ده ته فقیریم خو نه شورو وای توبه یزیا نن د ډېر مګوره نظر بشي ګوره نن سبا د دې مرغوم نظر لګي او د دې ونوم نظر لګي ته مرغو لکه ستا اشاره زما مور ته ده چې لکه مور به ما د نظر کوي راته تا ته به ما نه ویل چې د ګوهر سره مه ګرځه چې جمع ته ودرېږم شیشه کې وګوره او چې جمع نه راوځم شیشه کې وګوري سودای شوی دی تا باندې خټوکی هغه ډېر شکي انسان دی بار بار ځکه ګوري او چې لکه دا پرسنلې ټیمې خرابه نه دي او دادا چې ښایسته سړی خو دی خو بس صرف بریټې دي نو برید خو د سړی نه که نه ولې ما څه ووي چې ښه ده نو خوند ورته کوي ښه دی دغه پرېږده داسې وکړه د دې واده به چې چل کوو د خیره شابسي دا والا را باقي مخ پکې ټو ګوره نو وبېرېږي ځان نه لرې که خبره وکړه داسې کار د مورې جامېګانې هر شو صحیح ده
د کالو خبره پکې تا لا پرېښې ده چې کالي هغوی ټونه وکړو کاله بچی زما او ته خوله نه جوړېږي ستا د بچي پیسې م پې پاتې دي هغه د ویزې او چې دی نو خپل بچي له هم ویزې خبره کړې ده زی به د واده نه بعد نو کالی خو په ډېرو روپو کېږي زه ورته څنګه ویم مورې د ما لور درته ښه معلومه ده خو اسپه ته ورته وګوره او چې دا سینګار شوي وي او کالي ني که نه نو دې ګاونډ کې خو به زما نوم لاړ شي وایي بچه سیپوري لور ته وګوره چا والا دونه پټرۍ نو کړې یا بچی په دې دوکانونو کې هغه زړ زړ کالي ایښي منیارۍ والا څوک یې د سره پېژني نه هغه به ورته ور واچو او بس موږ به وایو چې کالی مو له وکړو د کور خبره ده که نه وران راته اوس ما شرمې دا اوس ځان ته ښځه وایي دا د کور مېرمن به داسي کوره ته ما دې له نه راواده کړې ټول یو شان دي تا ته ما نه ویلي چې هغه دوه نسیمې دي نو ته خو نه وې ته خو کور نه وې که نه خدای دې نشکا چې د شیطانۍ خبره کې جعفر خان باندې د نادان ویزم راله هغه لا نړۍ دوبۍ ته اوس یې خپل زوی له هم ویزه کړې نو هغه پیسې به ډکوي خو کالي به کوي ډکوي دی دا خبره به زه په دلبر زوی پرېږدم چې څنګه نادان ته کتلي هغه رنګ به دې ارمان ته هم ګوري ودې کته چې کوم مخامخ یې د هغه صفت کوي او چې کوم نه یې غیبت یې کوي دا دواړه زما اولاد دی دواړه د یو لاس ګوتې دي سیپور خانه زویه ته به ډېره ګزاره کې ګورې ته بارداره یې دا ګزاره څه ته وایي ګزار به کې د دې هره خبره کې چلي اشته تل به یې جاپورې راغې صبر وکړ پې پټو لګي ښه پرېږده هغه دې خو هغه سکا موټر سایکل دی دغلته بله خبر ته کوم زویه دا بله خپله زور کوي د سره خلاصه شي یوې خپې ته دغه دې په خپل زور نه پېږې او نه خپې دي کاسې ډانګوري دي نو هغې کې نه کم دا وایي دړ کوي نو کم دی نو هسې دړ کوي سیپور خانه زویه ته ادب ټولو خلکو ته ویلي ټولو ته م وینا کړې ده خو دونه ته م نه دي ویلې چې بیا پوره کولی نه چو وای زویه ګوره ستاسو د خلکو توقع کېږي وایي قصبګر دي وایي دوی به ګوره بلا وریجې پخوي ښه دونه به پخېږي راځه دلته لږې وریجې او ډېرې ډمامې او زه خبره نه کومه دا ټول ستړي شوي یاستئ جعفر خان خو به د واته ولاړې خدمت ته زه اوله بابر نه راغواړم پخلي له بابر پکې څوک دی دا د دنډیوالو که نه دیګمار دی ولې موږ خپله کسبګري زموږ د بچي شاګردان شته پخی دی نو هغې شاګرد دی که نه خبر څه دی هغه د پیژنم یې ښې پیژنم اسنیا ته نمسته هم پیژنم نمسته جون بټا په ځوانۍ تېر کړي که نه عایشه بسې زویه مستي په لم غوښته ماسته و کوچ و پیری و اوس خو چې دا د سره خلاص شي دا بې سره رالوي شوي دي سورچی راته دین کړی نو سورچی چې اوس کې یا به مرور یا به ټوله ورځ غوستی ما ته څه کې مورې په مرۍ مې وله زور کوم مرۍ یا الله خیر خو ګورې د بنګلو بار دی بسم الله ما ویل خو مرۍ چېرته خوږېږي ته لږه خوله کښې ته زه دې خپل بچي سره مشوره کوم ته د کالي خبره پرېږده د وریجو م څه چل وکړو د ویناګانو م څه چل وکړو پلار دې په کموتی ما پویه کوي په خبره مورې زه به یا نوکري کوم یا به کسبګري کوم او یا به کلي ولس کوم کلي ولس مې د پلار کار دی کسبګري د جاپري کار دی او زما خپل نوکرۍ سره کار دی چې زه خپل بچي وساتم نه 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 یو خبره دې غلطه وکړه د سره دې غلطه وکړه چې ما پرېږدې دې خبرې ته سره خلاصه شي ورسې کار به وکړي چې ته د نوکري کې ځان لیکې او غم خادي به هر چا له ځې ځان له به جعفر خان نه دلبر به نه خدای مکه زه مړه شومه تاسو خو به دغه رنګ د یو بل سره بیلتون کوئ بیا به ستا نوکري په ښه نه راځي چې چا له لاړې چا له به راځي دا بیلتون د هر یو ورور راځي په کور کې نن سبا هغه ورورولي نشته خو چې وډي نو چې بل بیا یو بل ته به داسې ګریوان په ګریواني تا صنوبر چې ژوندی وې تا به دا خبره کړې وې نه بس غلی شه صنوبر او اکتوبر او دسمبر او نومبر الله څوک ښکته او څوک بره اوس غلی شه لږ هغوی پرېږده ته ما دې بچي سره زه خبره کومه چې څه چلې وکړو چې ونه کړو ته لږه دا خوله دا ماته پټه ده ماته هغه خانزیب بابا ویلي و هغه هغلته سپین ګیري نه وایي دا نیا دې ډېره مسته وه دې به ویې هلکانو ته سترګې والې غلی شه بی راپارې د محبت وخت هر سړي پر خلکو اعتبار کوو دا محبت صرف ستا په زړه کې و ورونه نه وو دروازې نه وې دغه یو جنګۍ ته به لاړو هغه یو کیڼه به موږ ټولو جینکو اوبه راوړلې څه چلو شو چې ما سره به منګی را په اوږه کړو
دې په منګیم وروړي دي ته ورته د ډېرې محبت ډېر زور کړی الا زه حیرانه دایم چې پوز او زه نه ښکاري دا خبرې د کوم ځای نه راوځي ته لږه خوله کېده سوال درته کوم وکړه خبرې دا ډېره بېتمانه ده نو سیه ورته خبرې